الرحیم راځو نن object menu موږ او تاسو سٹارټ کوو. object menu کې په بل ورځ تر پاور کلیپ پورې ویلو راځو نن ټرانسفارمیشن اپشن دی په object menu کې اول چې موږ او تاسو د ریکارډ کې لولو ټرانسفارمیشن معنا یعنی موقعیت بدلول حرکت ورکول یا مثال سکیل کول دی ټول ته ټرانسفارمیشن. مثال په تور ګوره زه دلته راځم د object رسموم دته یو کلر ورکوم. اوس که زه object ته راشم دلته په ټرانسفارمیشن پوزیشن کلیک کړم دا موږ او تاسو دا خبرې فری ټرانسفارمیشن سره ویلې وي چې مثال داسې کیو کوو x مربع y مربع نو همدا خبره اوس دلته ګوره موږ او تاسو سره دلته پوزیشن ټرانسفارمیشن کې هم شته. اول د object دی دا object مثال په تور x مربع یا y مربع ته پوزیشن بدله لکه x مربع y مربع د دې object اصل پوزیشن ګوره سنټر کې دی د دې نقطې نه شروع دی که زه دا لیفت کوم ګوره د دې پوزیشن به کوم خانه شروع شي لیفت خانه که سنټر نشي سنټر نه. اوس ګوره x مربع دې مثال x مربع څومره دی پکار زه ورته 2 انچه ګوره x مربع دا دې خواته شو 2 انچه خو y مربع دې څومره پکار دی مثال 3 انچه ګوره y مربع پاس شو 3 انچه نو دا پوزیشن دې تاسو ټاکلی شي چې x مربع کوم ځای کې دی y مربع دې کوم ځای کې بیا دې مثال x مربع اوس دا ګوره اپلای ته دا پوزیشن شو مثال لیفت خواته دا سایز ته ګوره لیفت خواته یا رائټ خواته که سنټر کې دی رائټ خواته x مربع څومره غواړي ټاپ باټم دا موقعیت انتخابول دي لکه اوس ګوره زه ورته وایم چېرې سنټر نه دې وي x مربع 2 خو څه وکړه 3 کاپیان دې وڅلور که څنګه اپلای کوم ګوره x مربع لیفت خوا سنټر نه شروع شو دوه وګورئ کاپیان یې راښکنه او که زه دا ورته وایم څلور کاپیان زه ورته وایم چې y مربع 2 کا او څلور کاپیان کې بس ګوره y طرف ته y x مربع یې کړو نو دا هغه پوزیشن دی چې کوم رقم تاسو غواړئ. واپس راځم دا کلوز کوم بیا یو بل ډاکومنټ اخلم نیو ډاکومنټ ته راځم بل همداسې object کې ګوره لیکل شوي روټیټ دلته وګوره روټیټ دلته چې روټیټ کلیک ګوره اوس روټیټ موږ او تاسو ویل تاول ته وایي روټیټ کول مثال دا object دا روټیټ کوو نو یو روټیټ طریقه خو دا ډبل کلیک که داسې روټیټ کولی شي ګوره دې ته روټیټ وایي ګوره روټیټ کول دا د کومې نقطې نه اوس روټیټ کېږي مثال که تاسو دا انتخاب کړئ دا موږ روټیټ کوو د منځنۍ نقطې نه روټیټ کېږي که لیفت خوا نه یې روټیټ کړئ یعنې سنټر کې دی لیفت نقطې نه روټیټ شي ګوره لیفت نقطې نه اوس روټیټ کېږي سنټر کې دی لیفت نقطې نه روټیټ کېږي. اوس دلته مثال روټیټ کړئ دا اپشن نه موږ وویل x مربع څو روټیټ کړئ مثال ورته لس یا 19 ګوره لس ګوره روټیټ شو که زه ورته وایم ښه دا دې 10% یا 10 انچه روټیټ شي خو دنه دې 2-3 کاپیان مې همداسې وځي نو ورته وایم چې 15 کاپیان مې بس ګوره داسې روټیټ شو کتاب سټایل به مې لیدلی وي که نه x مربع y مربع داسې دا روټیټ شو او څو کاپیان مې ترې وباسلې 15 نه زیاته مې څه شو ورته چې نه روټیټ یې که لکه لنډ مثال به داسې درکړم دلته زه د object رسموم دا object شو ما سره صحیح شو دلته مې یو کلر ورکړو دا او ډبل کلیک دا مې داسې ډیزاین کړو شیپ اخلم د دې دا اړخ مې داسې ډیزاین کړو ګوره مثال دا زه روټیټ کوم روټیټ کوم څو پرسنټه 15 خو یو کاپي مې ترې وباسه ګوره x مربع y کوم خواته روټیټ شو زه ورته وایم چې نه رایټ خواته یې روټیټ کړه ګوره مثال روټیټ یې کړه x y مربع رایټ خوا یې کنټر ګوره x مربع رایټ خواته روټیټ شو اوس د دنه یو کاپي مو وته زه ورته وایم چې نه دا روټیټ کړه خو دنه ډېر کاپیان مې وباسه نو روټیټ کېږي نو څو کاپه مثال شل ګوره داسې یو ډیزاین هم تاسو ته جوړولی شئ ګوره مختلف روټیټ لکه دې کاپي ګټه تاسو ته ښايي صحیح شو نو ډېر ګوره ښایسته ډیزاین ته جوړ شو واپس انډو که یا ورته وایم چې نه 50 که ګوره اپلای دلته ووایه 50 وکړئ ګوره داسې یو ډیزاین ته یې موږ جوړولی شو نو دا ګوره روټیټ شو 50 کاپیان یې ترې ووتلي یعنې دا روټیټ د کوم خوا لیفت سایډ رایټ نه دي شي لیفت نه دي شي سنټر نه دي شي یعنې روټیټ پوزیشن یې تا ته ښیي
لکه دا روټیټ کم خانه ته غواړي ورته وایم چېرې روټیټ کم خوا لیفټ خانه که څو که 50 ګوره لیفټ خانه شو انډو یا مثال ورته وایم چې ټاپ اپر لیفټ نه وکړه ګوره اپر لیفټ په دې ډیزاین یا ورته وایم چې نه باټم لیفټ نه وکړه ګوره باټم لیفټ په دې ډیزاین دا هغه پکې ډیزاین هولدل لاسي پکې هغه ډیزاینونه نه تاسو ډېر ښایسته ډیزاین ګوري جوړولی شئ دا موږ سره روټیټ کولو مثالو روټیټ باندې خو نور تاسو پوهېږئ داسې خپل هم روټیټ کولی شئ او کاپي ته وباسئ کلیک کوئ او بیا کنټرول آر ووهئ همداسې کاپي ته وځي نو ډېر ښایسته ډیزاینونه د دې روټیټ د لارې موږ څه کولی شو جوړولی شو ښه دا روټیټ اپشن باندې خو به انشاءالله پوه شوي عکس هم روټیټ کولی شو داسې عکس هم تاسو روټیټ کولی شئ امپورټ ته راشئ مثال یو ایمیج راولئ دا ایمیج شو مثال یا دا ایمیج ګورئ دا روټیټ کوئ په ایمیج هم اپلای کېږي همداسې دا وګوره روټیټ یې 50 کاپیانې به ترې وباسئ ګوره څومره ښایسته ډیزاین جوړ شو یعنې دا روټیټ ډېر ښه زبردست کار لري ګوره دا عکس 50 ځل تکرار کړو روټیټ یې کړو روټیټ یې سنټر نه کړو ورته وایم چې انډو نه د ټاپ سنټر نه ګوره داسې یو ښایسته ډیزاین به ترې جوړ شي یا مثال په طور داسې یو ښایسته ډیزاین ترې جوړولی شئ دا د روټیټ وظیفه وه چې یوازې دا نه ټکس باندې هم کولی شئ ټکس سره هم وکړئ دا داسې هم روټیټ کولی شئ ډبل کلیک ګورئ یو کاپي کنټرول آر ووهئ ګوره داسې کاپي هم تېستی شئ نو ګورئ ښایسته ډیزاین ځینې جوړېږي دا به د روټیټ موضوع وه واپس دا کلوز کومه صحیح شو او نیو ډاکومنټ اخلمه نو دلته راشئ بل د اوبجیکټ کې د ټرانسفارمیشن په سکیل انمیرو سکیل وایي کشوالي ته لکه دا سکیل دی مثال دی سکیل څومره ته غواړي دا اوبجیکټ شو ایکس واي مربع سکیل څومره غواړي ګوره سکیل کمولی زیاتولی شي مثال سکیل زه 300 کوم ګوره دا سکیل شو یعنې کش داسې زوم ان زوم اوټ غوندې کوي دا دې سکیل دی واپس سله لسه مثال ورته وایم لسې که سکیل خو دنه څو کاپیانې وباسه رنګ هم ورکوم بلو 50 کاپیانې ګورې یو ښایسته ډیزاین به دنه مو جوړ شي ګورئ منځ کې تاسو که دا زوم کړئ دا زه سکیل لږ زیاتوم مثال 100 او دا 100 50 کاپیانې سکیل ګوره داسې سکیل شکل کې دا کشۍ ګوره 50 کاپیانې به یې دنه ایستي صحیح شو نو سکیل خپله کشوالي ته وایي د دې سکیل څومره غواړئ لکه دا سکیل موږ او تاسو دلته هم ویلی زه دا اوبجیکټ رسم کړم او کلر ورکړم دلته وګورئ فری ټرانسفارمیشن ته راشه سکیل سکیل یې څنګه غواړي ګوره سکیل په دې شکل دا سکیل دی دا سکیل ته تاسو اندازه هم ورکولی شئ چې هریزنټلي څومره سکیل غواړئ هریزنټ مثال 50 دی ګوره ورټیکلي څومره غواړئ ورټیکلي هم 50 ګوره اپلای کړئ داسې یو ډیزاین ته یې جوړولی شئ ګوره کلیک کړئ دا سکیل دی نو سکیل خپله کشوال د عکس سره هم اپلای کېږي ګوره هر څه سره ټکس سره هم اپلای کېږي سکیل یې څومره غواړئ بیا که زه دا کلوز کړم نیو ډاکومنټ بل والم بیا که اوبجیکټ ته راشم ټرانسفارمیشن ته سکیو دی سکیو په دې شکل دی سکیو یعنې دې خوا سکیو که لکه اوبجیکټ رسم کړم دا اوبجیکټ شو دلته ګوره فری ټرانسفارمیشن تاسو وایي دا سکیو تاسو دلته ویلی په دې شکل دی دا 3D سټایل نه غوندې دا سکیو څو ایکس مربع څومره سکیو غواړي دا سکیو ګوره دلته هم شته دی راشئ سکیو باندې کلیک کوئ سایز دا د سکیو مثال ایکس مربع 10% سکیو که په دې شکل هوای مربع مثال 20 که دنه څو کاپیانې وباسئ دنه 50 کاپیانې ګورئ څه ښایسته ډیزاین ته یې جوړولی شئ رنګ ورته ورکړئ دا هر یو اوبجیکټ ته ځان ته کلر ورکولی شئ لکه اکثره ډیزاینونه که تاسو لیدلی وي دا په همدې شکل د دې اپشن نه کار اخیستل شوی دی ډېر عادي اپشن به تاسو ته ښکاري د دې به ډېر یو غټ استعمال وي یو ښه ډیزاین به ترې موږ جوړولی شو واپس ګورئ زه دلته راځم یو فری ټرانسفارم دا الیپس ټول زه اخلم دلته یو کلر مثال دا کلر مې ورکړو صحیح شو اوس ګوره ما خبره سکیو څومره 50 ګوره یو ښایسته ډیزاین ته یې جوړولی شئ انډو 50 نه مثال لږ به یې کم کړو 20 کړئ اپلای ګوره په دې شکل دا د سکیو اپشن موږ سره وظیفه دا په هر اوبجیکټ تاسو دلته استعمالولی شئ مثال که زه دا اوبجیکټ واخلم
او دته زه کلر ورکم او دا ورته سکیو 50 ګوره داسې یو ډیزاین ته جوړولی شي شل نه لسې که اپلای ګوره ښایسته ډیزاین دنه جوړېږي هر آبجکټ چې تاسو ډراګ کوئ رسموئ یا دا سکیو آپشن نه ترې کار اخیستی شي ګوره لسې که دا سکیو آپشن وظیفه وه ټرانسفارمیشن باندې به انشاءالله پوه شوي یاستئ د دې خپل استعمال لرزي کې دی ډیزاینونه دي مختلف ډیزاینونه دي تاسو جوړولی شئ یو ډیلیټ کوئ ګوره ډېر ښایسته ډیزاین دنه څه کېږي جوړېږي ګوره څومره پکار بل کو آبجکټ ته راشو سکیو نه پس الاینمنټ دی ډسټریبیو الاین اینډ ډسټریبیوټ دی لیفټ رایټ په ټکس ورډ کې هم ویل شوی دی ایکسل کې هم دا تاسو ویلی پاور پوینټ کې لکه یو آبجکټ ما سره دا شو صحیح شو د دې کلر دا شو بل آبجکټ دلته رسموم یو آبجکټ موږ سره دا شو مثال په توګه د دې کلر دا شو بل آبجکټ راځم دلته یو پلیګانل یا سټار رسموم د دې آبجکټ کلر دا شو اوس دا ګورئ دا غواړئ د دې الاینمنټ کوم خواته غواړئ شفټ ونیسئ کلیک کوئ هر آبجکټ انتخابېږي آبجکټ ته راشه لیفټ خواته یې غواړئ ګوره ټول به الاین لیفټ شي یا الاین څه غواړم مثال رایټ خواته به شي یا الاین چې شي که ټاپ خواته که ګوره ټاپ خوا نه به راشي الاینمنټ الاین به شي یا مثال ورته چې نه باټم دا باټم شو یا ورته مثال الاین کوم رقم غواړي الاین برابرولی شي الاین سنټر ریزنټ یا ریزنټ ټول منځ ته راوله لکه دې مثال داسې دی لکه مثال دا آبجکټ شو ما سره دا آبجکټ شو ما سره شفت مې ونیو دا الاین هریزنټلی که ګوره هریزنټلی به دا منځ ته شي ګوره ورټیکلی هم داسې شو مثال دا دلته دی دا دلته شو شفت ونیسه کلیک که ګوره آبجکټ ته راشه الاین ورټیکلی به سنټر ته شي نو دا هغه الاینمنټ دی بیا دا د پیج سنټر آف د پیج د ورق ټول د ورقې منځ ته راوله لکه آبجکټ یو لوګو د چې دی مثال ګورې زه دا ډیلیټ کوم دلته راځم او امپورټ ته یو عکس راولم داسې فکر وکړه دا لوګو ده دلته مې دا رسم کړو اوس دا ورته وایي چېرې د ورق منځ ته راوله آبجکټ ته راشه کوم ځای کې دې پکار دی سنټر دا والا سنټر یا آبجکټ ته راشه ورته وایي چېرې سنټر آن پیج هریزنټلی لکه دا دلته دی که نه مثال هریزنټلی د پیج منځ ته راوله ګوره هریزنټلی به منځ ته راځي یا دلته دی ورټیکلی د پیج منځ ته راوله دا والا ورټیکلی به د پیج منځ ته راځي نو داسې د الاینمنټ تاسو ورته سیټ کولی شئ نور دا خبرې دلته هم شته دی ډسټریبیوټ ته راشئ ګوره ډسټریبیوټ هم همدا خبر ډسټریبیوټ سنټر یې که لیفټ خواته یې که اکثره ټکس سره بیا دا لاندې کار کوي ګوره آبجکټس دی سره که مې لیفټ خواته یې که سنټر لیفټ رایټ نو الاین خبرې ډسټریبیوټ دا هم دلته دی ګوره دلته یې سره کړي ډسټریبیوټ باټم لیفټ رایټ په دې شکل دا هم استعمالولی شئ ټکس سره هم کار کوي مثال ته که زه ټکس راولم لږ ټکس ولیکم مثال لیکم this is draw class is now started by teacher شاه محمد ګوره دا ټکس سره مو تاسو استعمالولی شئ کلیک کوئ ګوره ټکس سره راشئ دلته ډسټریبیوټ کوئ یا مینج کوئ یا ډسټریبیوټ لیفټ رایټ سنټر ټکس سره هم داسې کېږي استعمالېږي ټکس انتخاب کوئ ګوره ډسټریبیوټ سره که مو غواړئ لیفټ رایټ سنټر نو دا هغه موقعیتونه یې دي په ټکس باندې هم داسې کېږي استعمالولی شئ دا ډسټریبیوټ هغه الاینمنټ خبره وه بل آرډر دی آرډر مثال بیک فارورډ دا هم په ورډ ایکسل پاور پوینټ کې دا خبرې هم شته دی که چا ویلي مثال که دلته راشم یو څو آبجکټ رسم کړم یو دا شو ما سره دلته مې دا کلر ورکړو د همدې آبجکټ نه کاپي اخلم یو بل دلته مې زیډ کلر ورکړو د همدې نه مې یو کاپي اخلم دلته مې دا کلر ورکړو او دا یو کاپي اخلم دلته مې دا کلر اوس که زه راشم آبجکټ ته آرډر کې وګورئ ټو فرنټ آف پیج ټو فرنټ آف پیج څه معنا لکه دا ټولو شاته دی دا د فرنټ آف پیج راول نو دلته راشه ګوره ټو فرنټ آف پیج د ټولو په سر به راځي صحیح شو یعنې دا به څه کېږي د ټولو په سر به راځي ښه دلته راشه ورته وایي چې آرډر سینډ ټو بیک آن پیج لکه دا اوس ګوره ما د ټولو فرنټ کې راوستو سر کې دلته هم دا آپشن تاسو کارولی شئ دلته هم د ټولو اخر ته دا ویسه دلته راشه ټو
بیک آف پیج ګورئ د ټولو اخر کې دا واپس که دلته راشي ګورئ بل څه لیکل شوي ټو فرنٹ آف لیر لکه دا دی که نه دا هم لیرونه دي موږ سره لیر هم ویلو چې د یو برخه ته ویل کېږي لکه دا یو لیر دی دا زه دې لیر نه پاس راوستل غواړم یا دا زیړ لیر د سور نه پاس راوستل غواړم دلته ورته ټو فرنٹ آف لیر ګوره دا همدې ټول لیرونه نه پاس په سور راځي صحیح ده واپس انډو یا مثال دا د ټول پاس راوستو ټول لا شاته دا ویسه دلته یې څه لیکلي ټو بیک لیر ګوره ټول اخر ته وګورئ واپس انډو بلې ګوره څه لیکلي فارورډ ون څه معنی لکه دا لیر دی دا ګورئ دا یو ځل زه داسې منظم کړم ګورئ دا لیر دی دا یې دی نه یو د دې دغه یو لیر نه مخکې راوړی ګوره فارورډ ون ګوره صرف د همدې نه مخکې راوړی بل نه او که ویل چې نه دغه لیر دی واپس ګوره مخکې راولم ویل چې دا لیر صرف د همدې د نارنجي لیر نه شاته بس بوځه د ټول نه ګوره لیکلي بیک ون ګوره شاته به لاړ شي همداسې هلته هم لیکلي دي ان فرنٹ آف د ټولو په سر کې ګوره رشه دلته رشه ان فرنٹ آف د ټولو په سر کې راوله د ټولو په سر راوله او دا مثال زه ورته وایم چې بیهایند د ټولو اخر ته راغله ګوره کلیک کړه څه ورته وشي کې ما کلیک کړم دلته راغلم بیک کلیک کړه ګوره یو منټ دا انتخابوم سیم ټو بیک کلیک کړه دا ګورئ ان فرنٹ آف صحیح شو او ورته وایم چې بیهایند د کوم آبجکټ د دې آبجکټ ګوره د نارنجي شاته راښکمه ټولو شاته دا هم راوستلی شي ریزرف مثال واپس ریزرف کوي ګوره ریزرف حالت ته یې راولي نو دا آپشنونه دي دا زیاتره موږ استعمالو ښه ډیزاین چې کله جوړو لکه زه سمپل یو مثال به تاسو ته درکړم دا آبجکټ ما دلته رسم کړو دلته مې کلر دا کلر ورکړو او دلته راغلم دا مې ډبل کلیک دا مې کرف کړو کنټرول کیو او کلیک مې کړو دا نقطه اوس همداسې مې دا شی واغوستلو د دې مې یو کاپي وباسله ګوره دلته راځمه کاپي دا شیپ دی اوس صحیح شو اوس دې شیپ ته مې زیړ کلر ورکړو یا دا خو دا د بل لیر نه زه شاته غواړم نو ګوره دا آپشن خو اوس موږ او تاسو ویلو که نه آرډر ګروپ ته راشه دلته آرډر ته څه ورته ویل ټو بیک لیر ګوره دا مغه شاته به راشي همداسې ډیزاین لپاره موږ داسې استعمالوو یا مثال ټیک سره هم دا موږ استعمالولی شو لکه دلته زه راځم امپورټ ته راځم امپورټ کې مې دا عکس راوستلو مثال دا عکس شو اوس دا عکس د پیج بیکګراوند کې غواړم نو دلته څه ورته لیکم بیک ټو پیج دا د پیج بیک ته راغلم یو منټ انډو ګوره اوس دلته لیکل کوه لږ سایز ورته زیات کړه لیکل ته رنګ سپینوالی ګوره لیکل د عکس د پاسه وشو که نه ولې وشوه ځکه دا عکس چې دی بیک آف د پیج دی دا ورک شاته دی دې تاسو ټرانسپرنسي هم دلته کمه کوئ راشئ دلته ټرانسپرنسي ته کلیک کوئ څومره یې کمول غواړئ په دې شکل هغه اکثره بیکګراونډونه به مو لیدلي که نه دا آرډر آپشن دې دپاره خپله څه کېږي استعمالیږي ښه کمباین دی کمباین یو ځای کولو ته وایي پورې ریزرف څه کار کوي مثال دا آبجکټونه دا ریزرف کوي لکه دا اوس مخکې دی که نه چې دا ټول د شاته ویسه شاتینې او مخکې راولي نو آبجکټ ته راشي دلته ورته څه ووایه ریزرف آرډر په دې شکل چاپه کار کوي دا موږ سره په دې ویډیو کې نن و ټرانسفارمیشن الاین اینډ ډسټریبیوټس او آرډر آپشن دا آرډر آپشن ګوره دې ځای کې هم شته دی آبجکټ سټایل ښه دا آپشنونه ځینې ګورئ تاسو دلته هم ویلی شئ دلته هم ځینې آپشنونه موږ او تاسو سره شته دی لکه سمبول آبجکټ پراپرټي دا هم موږ سره دلته هم موجود دي دا موږ او تاسو سره
نننی درس ترانسفارمیشن الاین اینډ ډسټریبیوټ او order option